د نن ورځې دوه مهم خبرونه بګرام ته چینایان، ایرانیان او پاکستانیان راغلي او اډې جوړې کړي تر څو د حقاني ډلې غړي وروزي. او بل خبر همدا چې منظور پښتین د افغانانو زړونه وګټل. نن له روژه مات څخه بعد د غازي امان الله خان تلین لمانځي. دا چې د پاکستانیانو، ایرانیانو او چینایانو له لوري د حقاني ډلې د روزلو خبر چا ورکړی او منظور پښتین ولې د امان الله خان تلین لمانځي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. بګرام کې د چین، ایران او پاکستان نظامیان د حقاني ډلې غړي روزي. پر داسې حال چې امرالله صالح بګرام ته د بهرنیو پوځیانو د راتګ خبرداری ورکړ. د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي بهرني نظامیان د چین دي او د حقاني شبکې غړو ته پوځي روزنه ورکوي. د AND په نوم یوې رسنۍ خبر ورکړی چې یوه ډله د ایران سپه پاسداران د پاکستان د استخباراتو غړي او نظامي چینایان بګرام کې شتون لري. او بل خبر همدا چې منظور پښتین بیګا ته د غازي امان الله خان تلین لمانځي. ټاکل سوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ رهبر منظور پښتین نن شپه له روژه ماتې وروسته د افغانستان د ملي اتل او مترقي پاچا غازي امان الله خان د وفات د 80م تلین ولمانځي. ویل سوي چې ښاغلي پښتین دا مراسم په ولسي بڼه په خپل کور کې پلان کړي او پکې د غازي پاچا پر ژوند، مبارزو، افکارو او تاریخ تفصیلي خبرې کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې ډیرو افغانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبر دغه اقدام ستایلی او ویلي په داسې حال کې چې افغانستان د غازي امان الله خان د ارمانونو خلاف په یوه افراطي او له ازادۍ څخه محروم مسیر باندې روان دي، داسې غونډې د امان الله خان د ازادۍ غوښتنې، ترقۍ خوښولو او ملت پالونکو افکارو له ژوندي ساتلو سره مرسته کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغان فعالانو د غازي امان الله خان د وفات د تلین په مناسبت د هغه په نوم ځانګړې اونۍ هم اعلان کړې او د هغه د افکارو، مبارزو او لاسته راوړنو په اړه مختلفې لیکنې کوي. پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته په دوام سره ګمان نه کیږي چې د غازي امان الله خان تلین به په شانداره ډول ولمانځل سي. قدرمنو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.